کتاب زما د کتاب نوم دی د پښتنو قبیلو شجرې مینې او نومیالي. د هغو څخه نه اوس موږ ساتیانو باندې معلومات حاصلول غواړو. د ساتي قوم په اړه باندې دا هم د پښتنو یو قوم ده، دې اړه تا هلته معلومات ورته راکړي د ساتي قوم په اړه. د ساپي قوم په هکله چې ما څېړنه وکوله او قسم قسم شیان لیکل کېږي. سوچه غلجۍ د دې شینواري ورور یا سکنی ده. نو د غلجیو په څپو کې لوی شاخ ده. دا پخوا تللي دي چې هغه په حساب زه نسم درکولی اټکل. دا په سلونو کلونو مخته دوی دورې د ډېروالي څخه د کابل په طرف د کابل شاخوا ته تللي دي. د ده مینې د کومل د کسې له غره له ډېروالي څخه چې غلجۍ ډېر شو، غلجۍ تر جلال آباد هم لاړی، تر کابل هم لاړی، بیا داسې په بدخشان هم تللی ده، هرې خوا ته تللی ده. نو په غلجۍ خوا ته ایران ته هم تللی ده، جنګونه یې کړي دي او پاچې یې نیولي دي پښتنو. او بل یې په هندوستان کې هلته اوس هم دغه نومان سته ریاستونه یې جوړ کړي دي. او ساپیان چې کوم دي، ساپیان په نړیسه کې په غرنیو علاقو کې د وړې علاقه په هغو کې اکثریت دي. لږ یې د زابل له حصې څخه بیا د بلوچستان حصې ته د ژمی بې پخوا د تیر اسماعیل خان په حصه کې هم تېراو. ساپی کوټې په روب کې هم وشپو. د انګریزانو په وخت کې د هلته دغه مځکه یا یو ځای ورکړل شوی ده، ساپی کوټې. تکړه خلک دي، بېکاره خلک نه دي، صاف خلک دي. صافیانو کې د نادر افشار په وخت کې امان الله خان صافی ډېر ماهره او جنګي سړی تېر شوی ده. په اصفهان او په نورو ځایو کې له دښمنه سره سخته مقابلې کړي دي. حتی د ترکو په جنګ کې ډېر ماهرانه فعالیتونه کړي دي چې هغه مورخین ستایي. او بیا راغلی د بیا دوی ځینې تاریخونه یایي چې دی په لغمان کې کوټې دل په لغمان کې هم صافی شته، په کونړ کې هم شته، په جلال آباد کې هم شته. د افغانستان په کومه منطقه کې چې وګورې لږ یا ډېر به خامخا وي، ځکه چې دوی د غلجیانو ټول ژوند د پښتنو له اوښانو له رمو له ګلو سره و. له زراعته سره یې لا دغونې ماهریت نه لرو لکه په دغسې د ژوند هغه اړتیاوې پوره کولې. بیا خو وروسته دوی په زراعتو شول. د صافیانو په شجره کې د صافي یو لوی ودیر ده، یو ګربز ده، یو مسود ده. دغه ګربز او مسود او ودیر نه دي چې له وزیره جه پیدا شوي دي. د پښتنو داسې نومان دي چې د یوه قوموال په بل خیل کې هم شته. دا په تاریخو کې لیکلي. د ودیر بیا درې پښې مهمې دي: امیری، شیخی، باړیزای. اوس راځو ګربز ته. حبیب زای، غیب زای، بیان خیل، کټه سر. حبیب زای چې د کاکازای، خادي خیل، سلیمان زای، بادین زای. مسعود شاخونه، ادم زای، پایند خیل. د لغمان د عمرزو صافو شجره په دغه قسم سره موږ لیکلې ده: عطا خیل، الکوزای، میر علي خیل، زکوزای، خیرنزای، تور خیل. نو دا چې په دوی کې وړې پښې هم ډېرې دي، غټې پښې هم ډېرې دي. دا چې خو عبداللطیف طالبي د صافي په هکله باندې چې کوم معلومات لیکلی ده چې د غلجي صافیانو او د پڼي صافیانو په هکله یې توپیر هم نه ده کړی، چې ده ته دا هم نه دي معلوم چې هغه صافیان یو دي. که چیرې یو صافی یاد شو نو هغه صافي خو نه پې ګډېږي. که یو صافی د چا زوی نو هغې صافیان خو یې نه دي زمن. دا صافی غلزی ده. له کسې له غره ګومل بیا ډېروالي له امله څوک د کابل شاه خوا ته تللي دي. زابل شاه په هغه وخت کې د غزني دا نوی نوم چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ورکړل شو، دا د زابل شاه په وجود کې دوی ډېر شو چې پکتیکا غرونه، د پکتیا غرونه، د ارګون غرونه، دا ټول په زابل شاه کې راتلو. دا چې په دوی کې په دا نږدې وخت کې
فیض محمد وجرای چې په قوم مسعود وو د امان الله خان په وخت کې هلته هجرتونه کړي وو د لوګر د ولایت وو د پرچم د ګوند غړی وو هغه په عبدالمالک صافي باندې کونړي باندې یو کتاب جوړ کړو د صافیانو پیژندنه په هغې کې د دوی یو سیاسي هدف و د سرکار چې دا یې وزیر کړی ده دا غلطه ده د دوی چې په نشنلیستي او قومیت باندې استفاده کوله او په دوی کې د بلوچستان قبایل په ضلع ګزټیر کې پوره سمې لیکلي چې د روب صافیان پونده صافیان سیبۍ له صافیانو د پني د دانې له نسل لیکلي دي د روب صافیان د سیبۍ له نسله منکر دي دی لیکي ضلع ګزټیر او ځان پني له نسله نه بولي دا دعوه وایي چې موږ غلجي یو اوس نو خبره دا ده په هغې کې موږ نوره څېړنه څه کوو په ده کې صفا معلوم ده چې دی غلجی ده او په پښتانه کې اوس را د نږدې وخت د موږ د پلورو په وخت د غلام حسن خان صافی ولد محمد عمر خان ولد نور خان د لغمان اوسېدونکی و دا په عیش د والي هم تېر شوی ده ښه تکړه سړی تېر شوی ده او سیاسي سړی هغه په خپله دا د ما له پلار سره چې په ده نه ما پلار نه چې ورسره کوله ده په هسې ځینو تاریخي ویډیو موږ غلجیان یو ده په خپله ورته وایي او موږ په دا خپل کتاب کې ما هغه ذکر کړي دي چې کومه لیکنه شوې ده هغه ما لیکلي دي او د خپلواکۍ د مرسرک تاریخ بیخي سم روښانه لیکلي شینواره یو صافی کوم صافی د غلجي ټبر څخه جلا کوي په دې هکله د خپلواکۍ مرسرک تاریخ دا چې لیکي چې صافی او شینواری سوچه غلجي ټبر ده او په دې کې داسې خلک ما درته وویل چې جنرال امان الله خان سلطان د وتکي دورې یو نامتو او ډېر با تجربه جنرال تېر شوی ده د وتکیان د ګلناباد په جنګ کې ډېرې پیاوړې حملې وکړې نو په هغې کې په ملي نارو کې د وتکو نارې چې حبیب الله رفیع لیکلي دي په هغو کې م راغلي دي یوه له هغې څخه دا ده که غوټون ده په ګلون کې لوی غوټون ده ملوخان باندې ګډېږي د دښمن یې له تېرې تورې کوټون ده ملوخان د امان الله خان یو نوم نازولی و چې خلک به ځینو ویل ملوخان راغی یعنې هغه نوم له کوره ورسره ملګری و اصل نوم یې امان الله خان و بیا په ګلون یې ماتې وکړې ځینې پاتې شو ټوپک تورې ډالونه که ډار کې پرې د ډار کې لږ کوټونه په ګلون یې ماتې وکړې ځینې پاتې شو ټوپک تورې ډالونه سرې ګولۍ د ګلون په میدان اوري نوری پروت په میدان کې ښایسته صورت یې نه ده په لپوري دغه هغه انسان ده چې په هغه وخت کې د یو خارومان تېر شوی د میله اتل د هوتکیانو په دور کې ما یوه نمونه یې در ښکاره کړه چې د باندې ډېرې لیکنې شوي غازي محمد عثمان خان صافی ولد غازي نور محمد خان ولد معاذ الله خان دا د امیر یعقوب خان د وخت په انګریزانو یې ډېرې شدیدې حملې کړي دي محمد عثمان خان صافي له خپل قومي لښکر سره د کابل په 4 طرفه کې پوره ماهرانه حملې کړي په 1809 کې د دسمبر په 3 باندې د روژې په میاشت کې د کابل په بالاحصار په انګریزانو ډېره سخته حمله وکوله نو داسې خلکو په دوی کې ډېر تېر شوي دي د ملا مشکي عالم اندر له نږدو ملګریو څخه داسې معلومیږي جنرال میر عطا خان په 1901 کې د صافیانو د مالیاتو د زیاتولو په سبب جنرال میر عطا خان په 1901 کې چې په صافیانو یې ظلم وکاو دا وخت ظاهر شاه و په دغه وخت کې د ظلم وکاو د صافیانو باندې مالیات زیات کړو ملک سید ګل صافي لخوا په کونړ په عسکرو حمله وسوه 7 تنه عسکر یې ووژل خلکو یې مجبور کړو جنرال میر عطا خان بیا په یوه
په لاس دی ورغی خو بیا دی ملک سید ګل د شیخ باچا صاحب د کوز کونړ د سلامپور اوسېدونکي په سپارش خلاص شو محمد نبي خان هم ډېر پیاوړی سړی تېر شو زلمی هېوادمل په قوم صافی د مشرقي اوسېدونکي یو تکړه لیکوال دا د لغمان د حصې ده شاید اوس به ژوندی وي ډاکټر حفیظ الله خان صافی په دې کې ډېر تکړه خلک تېر شوي میرزمان خان صافی یو داسې ولسي مشر د امان الله خان په وخت کې تېر شوی چې له انګریزانو سره یې پوره مقابلې کړي دي او د امیر حبیب الله خان په وخت کې دی یو په چاچا کې لوېدلی دی چې کله امیر حبیب الله خان د امان الله خان په فعالیت له بینه ولاړ بیا د چاچا خلک راخلاص کړو په دغه کې میرزمان خان صافی هم وایي چې بیرغ یې په خپلو ګوتو جوړ کړی و او بیا د غزا په حصه کې دی په اول نمبر کې په جهاد کې وجنګېدو بیا په شاهي وخت کې د ظاهرشاه په وخت کې محمد هاشم خان په وایسته په پټه باندې د معلوماتو ورویو په جماعت لخوا یا راتو یا پورته تشوي په ناببره توګه